خلیفه سراج الدین حقانی وایي چې موږ د دوحې تړون ته بشپړ ژمنتیا لرو. ګاونډي هیوادونه د خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. نن هم دا خبره کوي، خپلو ګاونډیانو ته دا خبره کوي. سلامونه ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او اسلامي امارت چې د دوحې په تړون کې کومې ژمنې کړې دي هغه ته بشپړ ژمنتیا لري. خلیفه سراج الدین حقانی د جمعې په ورځ د زمري 24مه د اسلامي امارت د بیا ځلې واکمنۍ د 4مې کالیزې نمانځ غونډه کې ویلي دي د افغانستان لخوا نورو هیوادونو ته د ګواښ په اړه ادعاوې ناسمې دي. نوموړي په دې اړه وویل ځینې خلک افغانستان تورن کوي چې د نړیوالو ترهګرو اډاوه او مرکز تیر شوی دی یا اوس هم دلته د هغوی پاتې شو نشته او یا ګواښ موجود دی. خو نوموړی زیاتوي چې اوسنی نظام لکه څرنګه چې خپله ژمنتیا یې تاسو ته په دوحه کې درکړې ده موږ پر خپله هغه ژمنه ولاړ یو. نوموړي د کوم هیواد له نوم یادولو پرته وویل چې ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه د خپلې ستونزې په خپل منځ کې حل کړي او افغانستان د هیڅ نږدې او لرې هیواد لپاره ګواښ نه دی. اوسنی نظام لکه څرنګه چې خپله ژمنتیا تعهد یې تاسو ته په دوحه کې درکړی دی موږ په هغه خپل تعهد ولاړ یو. هر چا چې کومه ستونزه دلته د اوسني نظام سره موجوده وي موږ دروازې د دوی په مخ خلاصې دي، اما یو د دوی خپل ستونزې دي. د خپل ستونزې د حل کولو لپاره موږ په نړیوال سټیټ هم دا خبره کوي، د کور د نن هم دا خبره کوي، خپلو ګاونډیانو ته دا خبره کوي، سیمه ییزو هېوادو ته دا خبره کوي چې د خپلو ستونزو په خپله حل کوي. دغه فرصت موږ درته مهیا کوي چې دغه ستونزې په افغانستان ماته کوي. ښاغلي خلیفه سراج الدین حقانی زیاته کړه موږ پر نړیوال سټیج هم دا خبره کوو، د کور دننه هم دا خبره کوو، خپلو ګاونډیانو ته هم دا خبره کوو، سیمه ییزو او نړیوالو هیوادونو ته هم دا ور یادوو چې خپلې ستونزې په خپله حل کړئ. دا فرصت موږ درته چمتو کوو. دغه ستونزې پر افغانستان مه تپئ. هغه ژمنې چې موږ په دوحه کې کړې دي بیا یې تازه کوو چې موږ د هیچا لپاره ګواښ نه یو. نوموړي د خپلو خبرو پر مهال وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې دا ثابته کړې ده چې د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او بل هیواد هم باید د افغانستان لپاره ګواښ ونه ګرځي. سره له دې چې نوموړي ویلي دي چې افغانستان د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو لپاره ګواښ نه دی، خو د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه تورپرې کوي چې د ترهګرو ځینې پټن ځایونه په افغانستان کې دي، خو اسلامي امارت تل دغه تورونه رد کړي دي.